د ښکلا او رنګینه یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د کابل ښار د کارتې پروان د الکترونیکي تذکرو ویبڅانګه کې تېر 1402 کال 83,000 هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کړي چې له ډلې یې 80,000 نوې الکترونیکي تذکرې او 3,000 نورو هیوادوالو ته له ویش وروسته خدمتونه وړاندې شوي دي. د کارتې پروان د الکترونیکي تذکرو د ویبڅانګې عمومي مدیر عزت الله اتل وایي چې په دې څانګه کې د نوو الکترونیکي تذکرو پر ویش سربیره له ویش وروسته خدمتونه هم فعال دي. د ویش څخه وروسته خدمات د کارت پروان ویش څانګه کې مستند تذکره ده، ثبت تولد ده، تجدید بایومتریک ده. د ورځې په اوږدو کې د کارت پروان ویش څانګې ته 350 تر 500 نفر مراجعین شتون لري. ښاغلی اتل له هیوادوالو غواړي چې د ډیجیټلي حکومتولۍ په مخه الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. د خلکو لپاره د موږ دغه پیغام دی تر څو چې په دغو ملي پروسه کې ګډون وکړي او دوی خپلې کاغذي تذکرې په الکترونیکي تذکرې بدلې کړي تر څو د حکومت سره د امنیت په راوستلو کې همکاري وکړي، ځکه دغه الکترونیکي تذکرې چې دي د الکترونیکي حکومتولۍ لپاره یو ښه تهداب. ځینې هیوادوال چې د الکترونیکي تذکرو د یوې څانګې ته راغلي د خدمتونو د وړاندې کولو له بهیر خوښ دي او د الکترونیکي تذکرې لرل د ټولو هیوادوالو لپاره لازمي ګڼي. الکترونیکي تذکره د دې په خاطر ښه ده چې یو خو درغلي پکې نه کېږي، بل افغان شمیرل کېږي او د دې په خاطر پاسپورټ اخلي، د مکتب کوم کارونه دي، د یونیورسيټي کوم کارونه دي، د هر شي ته الکترونیکي تذکره په درخ. په الکترونیکي تذکرې کې بایومتریک کېږي، ټول مشخصات دی هلته تایید کېږي، هیڅ څوک نشي کولی چې په دې کې درغلي وکړي. د یادولو وړ ده چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هیوادوالو ته د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په مخه د هیواد په کچه د الکترونیکي تذکرو ویبڅانګې او اسان خدمت مرکزونه پراخ کړي تر څو هیوادوال وکولی شي په اسانۍ سره خپلې الکترونیکي تذکرې او نور اړوند خدمتونه ترلاسه کړي. خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو.